نو ډېر زیات ارتقا دې په ما په دې کړی چې تا ولې د یو دري ژبې سره واده کړی دی؟ وایي چې څومره زحمتونه مور و پلار هم تاسو سره وباسي، هغې ته مور و پلار ته هم خدمت وکړئ. حتی یو السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، په یوټیوب کې د حسینه همدرد په نامه یوټیوب چینل سرچ کړئ، سابسکرایب کړئ او له دوستان سره مو شریک کړئ. بیننده عزیز در یوتیوب چینل حسینه همدرد را سرچ کرده سابسکرایب کنید و با دوستان نازتان شریک کنید تا همه تان از دیدن ویدیوها لذت ببرید.
علیکم ګلونو لیدونکو، هیله مند یم چې روغ و جوړ اوسئ او خوشحاله او آرامه اوسئ. خندولک او ګلالي ماشومان مو هم ښه اوسي او خوشحاله اوسي. نن مو چې ویډیو جوړه کړې ده په دې دلیل چې زمونږ موسی جان ماشاءالله 3 میاشتې پوره کړلې او 3 میاشتنی شو، نو موږ هم غوښتل چې یو ډېره ساده لمانځنه ورنه ولرو تر څو چې هم موږ دپاره هم د موسی جان لپاره یو یادګاري ویډیو پاتې شي. نو خیر جان خوب هستی؟ سلام ماما، خدا کنه جور صحتمند باشین. امروز روز 3 ماهی موسی جان ماست که یک کیکک خورترک برش مادر جانش آورده از بیرون. میخواست که 3 ماهیش تجدید کنیم بخیر. خدا کنه صحتمند باشه و ماهای دیگه هم تجدید کنیم برش. بله، نو الله پاک دې موسی جان ته اوږد عمر په نصیب کړي. تر ټولو مهمه دا د لیدونکو چې تاسې هم ورته دعا وکړئ چې نیک صالحه اوسي، نیک عمله اوسي، چې د یو مسلمان دعا خو د بل مسلمان په حق کې قبلیږي. نو موږ هم درخواست کوو له تاسو څخه چې زموږ ګلالۍ ماشومان ته هم د خپلو ماشومان سره یو ځای دعا کوئ. پرته له شکه دا حدیث شریف دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې همیشه خپل اولادونه په دعا کې یادوئ، همیشه ورته د دې دعا کوئ چې نیک صالحه دې اوسي او په ښه رفتار او ښه گفتار دې برابر اوسي، ټولنې ته دې د خدمت وړ وګرځي، د خدمت جوګه دې وګرځي، ځکه چې په ډېرو دعاګانو باندې حتی بخت او تقدیر بدلیږي. نو طبعا چې د زموږ او ستاسې د اولادونو هغه راتلونکی هم بدلیدونکی دی او بدلیدلی شي. نو ښه ده چې میندې همیشه دعا وکړي، پلرونه دې دعا وکړي تر څو اولادونه یې همیشه صحتمنده اوسي، د تر څنګ نیک صالح او نیک عمله دې اوسي او د خپلو ماشومانو تر څنګ نور ټولو په مجموع کې افغانانو ته مسلمانانو ته باید دعا وکړو او دعاګانې وکړئ. نو موږ هم خپل موسی جان ته د دغه 3 میاشتنتوب د کلیزه ورته ویلی سي 3 میاشتنتوب لمانځنې په مناسبت دعا ورته کوو چې نیک صالحه نیک عمله دې لوی شي، صحتمنده دې لوی شي او د افغانانو د افغانستان دپاره دې د خیر جوګه شي. نو دغه ویډیو مې دې لپاره جوړه کړې ده که ستاسې په یاد وي یو څو موده مخکې مونږ قجم د 2 میاشتنتوب لمانځنه مو هم وکړله که نه، او دا یې دې لپاره چې غواړو چې دغه فرهنګ عام کړو. یعنې ډېری کله اوس دغه کوم ځوانان دي یا پیغلې دي که په کورنۍ کې لږ څه ستونزې راسي نو همداسې مستقیم مور پلار ته وایي چې تا زما لپاره څه کړي دي، یا زه ستا لپاره ارزښت مې نه درلود، چې مثلا یا زه نجلکۍ وم یا زه هلک وم، تا سمه نه یم روزلې یا مثلا ما ته د قدر نه ده راکړی. ولې که مونږ دغسې وړه وړه مناسبتونه وړې وړې دغه لمانځنې خپلو ماشومانو ته یو یادګاري یو خاطره پرېږدو، یو څو قطعې عکسونه یې واخلو یا یو وړه کوچنۍ ویډیو واخلو ځان سره یې وساتو، نو راتلونکي کې چې دغه ماشومان غټېږي یا زلمي کېږي نو وایي به چې رښتیا هم که هر رقم شرایط وه یا مثلا هر څومره چې د مور و پلار د وس نه مې پوره وه زه یې همیشه یعنې ما ته ارزښت راکړی دی او وړې وړې مناسبتونه یې راته لمانځلي دي. نو هوره جانه کله زموږ په ویډیو کې موږ سره یو ځای سي او کله هم لاړه سي په لوبو په سامان باندې بوخته سي. هوره بچه بیا اینجا هوره جانې راځه راځه کیک قطع کړو. هوره دا کولی شئ تاسو هم ډېر کم مصرف راځي خپل فامیل سره یو مراسم جوړ کړئ ورته. نو ټول فامیلونه خو زموږ ماشاءالله مو فامیلونه ډېر لوی دي، خو موږ ورکوټې یا ورکوټ کې کیک هم اخیستی دی، نو د هغې له خاطره موږ خپل فامیل سره 4 نفره کېږو، نو ما هوره مورې موسی. موږ غواړو چې دا لږ 1 میاشت بعد یا 2 میاشت بعد دغه ذهن او فکرونه بیخي بل طرف ته کړو. نو تاسو ته حالات معلوم دی، هر لحاظ نه نو ذهني فشارونه هر څه کېږي، نو موږ کولی شو چې خپل ځان ته او خپل صحت لپاره د فکر بل طرف ته کړو، تفریح پارکونو ته لاړ شو یا داسې ځانګړي مراسمونه، نو دا هم یادګار پاتې کېږي، هم کولی شو چې خپل اولادونو ته یو تحفه ورکړو، یو خاطره ورته پرېږدو. نو بالکل لیدونکو هغه دوستان، هغه عزیزان، هغه خپلوان چې اوس کومنټونه وکړي وایي چې زمونږ ځای یا زمونږ حق، نو دغه ویډیو ستاسې لپاره جوړوو او دغه زحمت یعنې طبعا چې د ویډیو جوړول اسانه هم نه دي،
ډېر کار غواړي. په ځانګړې توګه کله چې ماشومان هم اوسي، تاسې باور وکړئ چې ما دغه ویډیو بېلابېلې برخې واخیستلې چې په دې منځ کې موسی جان یو څو دقیقې خوب هم وکړ. د دې لپاره چې ماشوم دی نو زموږ ستاسې په خوښه خو هغه نشي کولی، بلکې موږ باید د ماشوم په خوښه باندې واوسو. نو ډېری کله زموږ دوستان به وایي چې زموږ اقتصادي مشکلات دي یا هم نور هر دلایل چې دي، ولې ما همیشه ویل دي چې راځئ هېڅ هم زموږ د خوښیو لپاره یو بهانه نشي کېدلی چې مثلا موږ ووایو چې د خوښیو په مقابل کې یو څه بهانه شي. کولی شو ډېر کوچني شیان ته ارزښت ورکړو او خپله کورنۍ خوشحاله کړو او یو یادګاري شیبې، یو د خوښۍ شیبې خپلو دوستانو او عزیزانو ته پرېږدو. نو له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو راسره ولیدله. موسی جان ورو ورو د خوب وخت کېږي او نارامي شروع کړله. موسی جان یو څو خاطرې به ووایو لیدونکو. تر ټولو مهمه ده چې موسی جان ډېر قصه‌یي ده. دا اوس پوهېږي چې زه تا سره قصې کوم ځکه خدای نارامه سه، او که چېرې موسی سره قصې شروع کړو نو بیا خاموشه کېږي. ډېر زیات قصه‌یي آموخته شوی ده. بابا جان یې داسې قصې ورښودل دي. پلار جان ته مې الله پاک ډېر عمر ورکړي. هغه چې کله هم موسی سره اوسي نو قصې ورته شروع کړي موسی ارامه اوسي. بیا چې مونږ سره اوسي او موسی لږ څه نارامي وکړي بیا مې پلار وایي چې زویه یا لورې ولې چپ ناست یې، خو ورته وغږېږه. زه ورته وایم پلاره زه ستا په څېر ډېرې کیسې مې نه دي زده او ستا خو ماشاءالله ډېرې کیسې زده دي. نو د هغه لپاره هر ماشوم چې ورسره اوسي هغه ورسره ارامه اوسي. نو ډېر یو ارامه هلک دی موسی جان. کور یې ودان خیر دی روسي نسبت مثلا نور ماشومان چې زه د موسی همسنه وینم لږ څه نارامه دي، ولی موسی جان ماشاءالله ډېر ښه یو ارامه یو ښه یو بتربیه هلک دی. خدای دې همداسې پام په نیکو کړي او همداسې ښه هلک دې اوسي. نو د الله پاک ډېر زیات شکر ادا کوو، ډېر زیات شکر یې پر ځای کوو چې مونږ ته دغسې یوه ډالۍ راکړې ده او مونږ یې پرې نازولي یاستو، زموږ کورنۍ ته یې خوښي رابخښل ده. شکر الحمدلله په هوره جانه مې، شکر الحمدلله په موسی جان، په پلار جان په خپل ځان مې او په تاسې لیدونکو قدرمنو دوستانو ګلونو له اورېدونکو باندې شکر گزار یاستو. شکر باسو همیشه مو د خدای پاک خوشحالي نصیب کړي. نو که خوښه مو وي قیس جان. او یو بل موضوع مانه هیر نشي چې تاسو ته یادوري وکړمه چې تاسو به هم همدومره وایي چې ستاسو مور او پلار تاسو باندې ډېر زحمتونه ایستلي، لکه چې مونږ تجربه لرو او کله چې خدای درته نعمت اولاد ورکوي نو هغه وخت بیا پوهېږي چې مور او پلار قدر یعنې څه. نو مونږ مور او پلار ته هغه پورې چې مجرد یو نو محبت ګورو د مور پلار او ورکوټیوالو نه تر غټوالي پورې ډېر محبت راکوي. نو ولې احساسو نه چې کله چې زمونږ خپله اولادونه وشي مثلا زوی یا لور، نو مونږ ته خو زوی لور مهمه نه ده، مونږ ته خدای چې دا نعمت راکوي هغې باندې 1000 بار شکر وباسو او د خدای نعمت دی نو خدای مونږ ته تحفه راکوي. نو داسې دی چې تاسو او مونږ کولی شو چې مور او پلار خدمت وکړو او هغې ته هغه څه چې مونږ ته یې کړي دي مونږ بیرته خدای راته دومره همت راکړي چې هغه اجرا کړو. نو بدبختانه ووایم چې زما مور خپله کرونا کې وفات شوه او څه چې وسه توان نمو نو هغه هم ورته وکړه او د پلار مینه هم خو نه دي لیدلې. نو پلار مینه نو تاسو نه هم ډېر مننه چې زمونږ دا ویډیو ګورئ.
دوستانو اندېښنه یې درلودله او ویلې به یې چې مثلا تا څه واده کړی قیجان دري ژبه یې ده او یا هم زموږ هغه هېوادوال چې تاجک دي د هغوی نه دي. ما نه غوښتل چې دا موضوع افشا کړم خو نن تصادفا قیجان خپله پښتو وغږېدی، حالانکې قیجان هېڅ ستاسې د کومنټونو نه خبر نه دی. هغه ده خپله به مستقیم درته وایي چې ځینې دوستانو به چې کومنټ کوه چې ولې د قیجان یا د هورې پلار یا د موسی پلار په دري ژبه خبرې کوي. او زموږ یو دوست به ورته ووایو نو هغه ګچې ډېره نیوکه هم کړې وه، خو په رسنۍ کې چې یو څوک کار کوي یا په دغه ټولنه کې چې کار کوي باید انتقاد منونکي اوسي. د ښو خبرو تر څنګ طبعا موږ په دغه ټولنه کې ځینې وخت منفي خبرې هم واورو. نو ډېر زیات انتقاد یې په ما په دې کړی چې تا ولې د یو دري ژبې سره واده کړی دی، حالانکې زه هېڅ نه وه مثلا زه په دغه ټولنه کې درس مې ویلی، زحمت مې ویستلی، دغه ټولنه کې وظیفه اجرا کوم، دغه ټولنې غړی یم، زه هېڅکله هم تضاد او تبعیض نه لرم. خو دا چې تاسو ډېر تشویش درلوده دغه زه درته وایم قیجان پښتون دی له مور له پلار نه اصلا نسب ټول پښتون دی چې دا ستاسو زړه ټول اوسي. نه دا خو هېڅ معنا نه لري. د یو چا انسانیت مهمه دی، د یو چا شخصیت مهمه دی. د قیجان زما په ژوند کې څومره ماته ارزښت لري، څومره یې ماته مینه راکړې ده او څومره یې ماته په قدر سترګه کتلي دي او موږ ته یو د خوښیو څخه ډک ژوند جوړ کړی، نو دغه ماته هر څه دي. نو دغه ده ما نه غوښتل، ما غوښتل چې یو وخت زه په دې باندې یو ویډیو جوړه کړم او تاسو سره به شریکه کړم، خو نن چې قیجان خپله مستقیم پښتو ژبه باندې خبرې وکړلې نو ما ویل چې راځه دا اوس به یې وخت وي. قیجان ته خبر وي چې ځینې دوستانو ویلي چې ولې قیجان همیشه په دري ژبه خبرې کوي. والله داسې دی چې په دري ژبه، په پښتو، په انګلیسي، په اردو هره ژبه چې تاسې وایې بلې ګډ لرم او موږ د پلار او نیکه نه پښتانه یو، نو تضاد کول ښه نه دي. زه ډېر وخت فارسي غږېږم ځکه چې مېرمنه مې هغه غږېږي پښتو غږېږي، زه وایم چې زه فارسي، نو لیدونکو هم فارسي واوري زموږ غږونه هم پښتو. نو دا به ښایي چې موږ هر ژبه زده کړو، هر ژبه یو انسان دی. نو موږ ته مشران وایي چې څومره ژبې تاسو زده کوئ نو هغه داسې فکر وکړئ چې یو انسان بل جوړېږي. نو تقریبا 4-5 ژبې زده دي او کولی شو چې په یو غږېږو. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې ژبې زده کړئ، هر ژبه یو انسان جوړېږي. نو تبعیض مو نه کوو لیدونکو، وبخښئ نو چې نن دغه ویډیو بیخي خانوادګي ویډیو سوې ده. نو موسی جان ورو ورو نارامېږي. موسی جان اول ته ډېر وبښه چې حساب د لمانځنې په ورځ مونږ تا ژړوو او تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو راسره ولیدله. خدای وکړه چې نه مې پرېږدي خبرو ته خوره جانانه. موسی جان یوه خبره وکړم که نه؟ خدای پاماني ونه کړم. نو تاسو ټول په لویو بښونکو څښتن تعالی سپارو. مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. خوشحاله او ارامه ژوند ولرئ. خدای پامان. خورې جان خداحافظ. خدای پامان. د موسی جان ژړا سره بس. خداحافظ. دوستانو تاسو ټول په لویو بښونکو څښتن تعالی سپارم. خوشحاله او ارامه اوسئ. هر چېرې چې یاستئ خوښي مو نصیب شه. خداحافظ خاله، بیبی، بابا، کاکا، خلگی خداحافظ. تشکر.